بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس چې دی Introduction to Financial Statements دی. په مالی راپورونو باندې خبرې کوو چې مالی راپورونه څه ته ویل کېږي او څو ډولونه لري. ګورئ، مالی راپورونه چې دي دا د مالی فعالیتونو هغه رسمي ریکارډ ته ویل کېږي چې موږ تاسې ته د خپل کاروبار یا د خپل بزنس پوزیشن یا مالی حالت ښیي. دغه مالی راپورونه موږ په دې خاطر باندې جوړوو چې موږ د هغې پر اساس تصامیم ونیسو، نه یوازې انټرنل منیجریل سټف چې دی د هغې په اساس تصامیم نیسي، بلکې ایکسټرنل یوزرز هم دغه سټیټمنټس یا مالی راپورونو ته ضرورت لري. د مثال په توګه دولت سره چې خپل ټیکس پاکوي او ټیکس حسابي ورسره راټولوي، نو دا دولت هم له تاسې څخه دغه فاینانشل سټیټمنټس غواړي، مالي راپورونه غواړي او د هغې په اساس به تاسې نه دولت مالیه اخلي. نو او بل داخلي منیجریل سټف چې دی یا هغه سټف یا اونرز چې کوم د بزنس دی مالک، هغوی هم د دغه مالی راپورونو په اساس خپل کار ارزیابي کوي او د همدغه مالی راپورونو په اساس باندې ډیسیژن میکینګ کوي، تصامیم نیسي او مخته ځي. ټایپس آف فاینانشل سټیټمنټس چې دي، موږ په مجموع کې څلور مهمې مالی راپورونه لرو چې یو ته انکم سټیټمنټس ویل کېږي، د عوایدو مالی راپور یا د عاید مالی راپور، بل ته بیلانس شیټ ویل کېږي او بل هم کیش فلو سټیټمنټ دی او اونرز اکویټي سټیټمنټ دی. دا څلور اکاونټونه یا دغه څلور راپورونه یا سټیټمنټس چې دی په اکاونټینګ کې شامل دي او هماغه مهم راپورونه همدغه راپورونه دي. لومړی به راشو موږ او تاسې انکم سټیټمنټ باندې خبرې وکړو یا د عوایدو په راپور باندې خبرې وکړو. ګورئ، دغه انکم سټیټمنټس چې دی موږ او تاسې ته په یو مشخص دوران زماني کې مجموعاً عواید او همدا ډول مصارف را په ګوته کوي او د هغې نه وروسته پرافټ او لاس موږ او تاسې ته معلوموي. نو دا د انکم سټیټمنټ په ترو باندې کېږي. کله هم چې موږ او تاسې غواړو خپل په بزنس کې یا خپل شرکت یا فیکټوري کې ټوټل ریونیو ټوټل عاید معلوم کو او همدا ډول ایکسپنسز معلوم کو، که هغه ډایرکټ ایکسپنس وي یا انډایرکټ ایکسپنسز وي، نو په مجموع کې چې دغه موږ معلومول غواړو په یو مشخص زمان کې، فرض کړه د یو کال په موده کې، نو دا موږ او تاسې د انکم سټیټمنټ په ترو باندې کولی شو چې له دې وروسته به پرافټ او لاس هم په لاس راځي او ګټه او تاوان هم معلومیږي. نو د دې کار دپاره موږ او تاسې فقط انکم سټیټمنټ مالی راپور ته ضرورت لرو چې خپل ګټه او تاوان معلوم کو او ریونیو ایکسپنس معلوم کو. ګورئ، ما یو پریکټیکل مثال هم په دغه انکم سټیټمنټ باندې ورکړی دی. دا فرض کړه موږ سره یو انکم سټیټمنټ دی، سمپل انکم سټیټمنټ دی. دې په خاطر باندې مې دغه اگزامپل راوړی تر څو تاسې دغه د عوایدو راپور سره اشنایي پیدا کړئ. ریونیو دی موږ سره ګورئ $10,000 دی، ولې په مقابل کې ایکسپنسز هم موږ سره دي 2,000. نو کله چې د 10,000 څخه 2,000 موږ تاسې منفي کوو، نیټ پرافټ موږ ته 3,000 پر لاس راځي. ګورئ، نیټ پرافټ یا خالصه ګټه اوس موږ معلومول غواړو یا خالص پرافټ موږ معلومول غواړو. ریونیو څخه منفي کوو ایکسپنسز او شی چې لاس راځي هغه موږ تاسې سره نیټ پرافټ دی. ډېر سمپل او ساده. بل هم موږ سره بیلانس شیټ دی. ګورئ، بیلانس شیټ چې دی دا د کمپنۍ مالی حالت او مالی وضعیت را په ګوته کوي او بیلانس شیټ دپاره چې دی موږ اکاونټینګ اکویشن ورته وایو، یو خاص فورمول دی چې د هغې په اساس باندې موږ او تاسې بیلانس شیټ جوړولی شو او دا د اکاونټینګ اساس هم حسابیږي. ګورئ، دا اکویشن داسې د ایسټس موږ سره مساوي کېږي، یعنې د کمپنۍ ایسټس یا شتمني که هغه کرنټ ایسټ وي یا فکس ایسټ وي، نو دا ایکول دی د لیبلیټي پلس اونر اکویټي سره. کله هم چې موږ تاسې خپل ایسټس راواخلو جمع کړو چې څومره شو، له هغې نه وروسته موږ لیبلیټي هم اخلو د کمپنۍ جمع کوو او اکویټي سره جمع کوو. نو مجموعاً دا دواړه چې به سره جمع کو چې شی په لاس راځي هغه به د ایسټس رقم پوره کوي. ګورئ، یو مثال هم ما دلته د بیلانس شیټ ورکړی دی. فرض که موږ سره ایسټس دي، صحیح ده، د کمپنۍ شتمني دی، که هغه فکسډ ایسټس دي او که کرنټ ایسټس دي، ټوټل موږ سره فرض که $10,000 ده. ولې لیبلیټیز ته راځو؟ کله چې لیبلیټیز ته راځو هغه $12,000 موږ قرضداري هم لرو
نو منګه د اسټ څخه چیک او د لیبیلیټیز منفي کو اکوئټي چې ترلاسه کیږي نو هغه منګ سره ګوري د بیلانس مساوي خي ځکه مساوي خي چې اسټ خوشل زره ولې 2000 قرضونه دی پکې او 8000 اکوئټي پاتې کیږي دا اکوئټي راوخلې بیرته جمع لیبیلیټي کې د 8000 اسټ تاسو ته پوره کوي د فرمول په اساس باندې نو دا منګ سره د بیلانس شیټ مسله بل هم منګ سره کیش فلو سټیټمنټ دی ګوري کیش فلو سټیټمنټ په بزنس او په کاروبار کې چې د ته ویل کېږي چې کومې پیسې بزنس ته داخليږي او کومې پیسې د بزنس څخه وځي که هغه د مالی فعالیتونو پر اساس باندې اوسېږي که هغه د انویسټینګ سرمایه گذاري په اساس باندې اوسېږي او که عملیاتي کارونو په اساس باندې اوسېږي یعنی په ټوله کې کوم پیسې چې بزنس ته داخليږي انفلو کېږي او کومې پیسې چې آوټ فلو کېږي د بزنس څخه دغه ته د کیش فلو مالی راپور ویل کېږي یو مثال هم ما دې ته ذکر کړی دی ګوري د کیش فلو سټیټمنټ یو اگزامپل دی کیش فلو فرض که منګو تاسو د نقدي پیسې د سیلز څخه ترلاسه کړلې 15000 ګوري 15000 روپۍ چې منګه بزنس ته داخليږي د سیلز له طریقه نو دا منګ سره کیش انفلو ده ولی په مقابل کې به اوسه پیسې دی منګه رنت ورکو کرایه ورکو کم تعمیر کې چې اوسېګو سیلری معاشات ورکو او ځنې نور مصارف دي نو څومره مصارف چې موږ تاسو کوو نو د مصارف په اساس خو پیسې د بزنس څخه وځي نو د کیش آوټ فلو ویل کیږي نو نت کیش فلو چې به موږ سره پات کیږي 15000 ګوري کیش فلو موږ سره د سیلز 15000 ده او کیش آوټ فلو چې ده دغه مدارکو په اساس باندې 10000 ده د 15000 انفلو څخه 10000 آوټ فلو منفي کو کم چې پات کیږي دا موږ سره نت کیش فلو ده نو ډیر سمپل او ساده خبره ده دغه راپور جوړول هم کم سخت کار نه ده خو لیک دقت غواړي ځکه دا خو فقط یو حساب مالک له ممکن په صلحاو په زرهاو حسابونه وینو پاغه کې دقت وکړي ان شاء الله چې حسابونه بس تاسو منظم مختلار شي بل مثلا موږ سره د اونرز اکوئټي سټیټمنټ دی ګوري د اونر اکوئټي سټیټمنټ کې تاسو دا خبره په نظر کې ونیسئ چې عملاً تاسو ته په دغه سلاید کې په یو بیګینینګ اکوئټي فرض کا 15000 ده بیګینینګ یعنی په شروع د کار کې اکوئټي د مالک چې دا هغه 15000 ده اونر انویسټمنټ 2000 نور هم انویسټمنټ کړي سرمایه گذاري کړي یو برخه کې نور هم 2000 روپۍ راوړي ولته هم په دغه بزنس کې سرمایه گذاري کړي نیټ انکم چې دې ترلاسه کړي دی نیټ انکم کوم خالصه ګټه چې دې ترلاسه کړي 3000 هغه دی ولی ډرانګ چې دی به 1000 روپۍ دې ترې نه استلې دي نو انډینګ اکوئټي موږ سره 100 روپۍ پاتې کیږي اصلا اوس خبره ده چې د بیګینینګ اکوئټي 15000 ده دا 15000 خو په شروع د کار کې د مالک اکوئټي وو اونر انویسټمنټ 2000 چې نور انویسټمنټ کړي دا ټول جمع کیږي وسره دلته ګوره ما جمع ورته لیکل دا 1000 شوي د دې 2000 څخه سره خلو نیټ انکم چې عاید به موږ د بزنس نه ترلاسه کړي 3000 هغه هم موږ ځان سره نه دی وړي کوړه هغه مون بیرته هم دغه بزنس کې پریخي دي نو دا هم ورسره جمع کوو نو 15 2 و 3 لزره په دې 10000 کې چې موږ سره اکوئټي د مالک د 1000 روپۍ بیرته چې د مالک د خاصه ډراینګ شوی دی وستل شوی دی اخیستل شوی دی د شخصي مصرف لپاره نو دا ترنه منفي کو کله چې موږ دا ترنه منفي کو موږ سره 9000 روپۍ پاتې کیږي نو انډینګ اکوئټي موږ سره 9000 ده نو دا اونرز اکوئټي سټیټمنټ ده یعنی د مالک د خاصه چې کم پیسې راوړل کیږي او بیرته ډراینګ کیږي استل کیږي او س مالک پورې مربوط ټول حسابونه په همدغه سټیټمنټ کې برابرېږي او جوړیږي دغه یو نمونه د مثالو ګوري اوس فرام ټریل بیلانس ټو بیلانس ټو فینانشل سټیټمنټس سره راځو منګو تاسو څومره مالی راپورونه جوړو معمولا د غسلور مین مالی راپورونه چې اوس په باسو کدا چې جوړو د دې اساس او بنسټ چې د ټریل بیلانس جوړوي د ټریل بیلانس لخوا وروسته چې کله منګو تاسو حسابونه ټریل بیلانس ته ورسولو ټریل بیلانس مو جوړ ک لدین وروسته به دوم قدم کې منګ انکم سټیټمنټ جوړو پروفیټ او لاس ځان ته معلومو ریوینیو او ایکسپنس مشخص کو او لیدین وروسته بیلانس شیټ جوړو د کمپنۍ عمومي وضعیت ګورو چې منګ سره اسټس څومره دي او لیبیلیټیز څومره دي آیا دغه لیبیلیټیز او اسټس او اونر اکوئټي سره جمع شي اسټس بیرته پوره کوي او کنه پوره کوي نو بیلانس شیټ جوړو نو هغه نو وروسته چې د به کیش فلو سټیټمنټ جوړو ګوري دغه کیش فلو سټیټمنټ باندې ما پریکټیکل تاسو ته مثال هم مسکار چې څومره پیسې بزنس ته داخل شوي او څومره پیسې له بزنس خوتلې خو دغه ټول
ټول مالی راپورونو اساس ټریل بیلانس جوړوي. ټریل بیلانس مو چې کله جوړ کړو به مالی راپورونه له هغې نه وروسته جوړیږي. اوس راځو امپورټس اف فاینانشل سټیټمنټس ته. دغه مالی راپورونه ولې موږ جوړوو؟ ګورې مالی راپورونه موږ د دې لپاره جوړوو چې خپل چې دغه اونرس نه دي د بزنس یا د کاروبار یا د شرکت مالکان په دې باندې پوهیږي چې دغه مالی صحت په کوم وضعیت کې دی. یعنی مالی صحت د پوهېدلو دپاره انډرسټینډ کولو دپاره دغه مالی راپورونه جوړوو. همدا ډول اسیسټ انویسټرز ان ډیسیژن میکینګ. کومو خلکو چې سرمایه ګزاري کړې وي همدغه مالی راپورونه دي چې هغوی ته واضح تصویر ښیي چې د راتلونکي دپاره تصامیم ونیسي. او همدا ډول required for legal and tax purposes د قانوني او د ټیکس مسایلو دپاره هم مالی راپورونو ته ضرورت دی. تاسې نه دولت چې دی مالی راپور غواړي، فرض کړه ګراس پرافیټ او لاس تاسې نه غواړي، نیټ پرافیټ او لاس تاسې نه غواړي او د هغې په اساس به یې تاسې څخه مالیه اخلي. نو زمونږ د دې پریزنټیشن سمري په دې کې شوه چې we learned about the 4 main financial statements with examples. موږ څلورو مالی راپورونو باندې خبرې وکړلې سره د اگزامپلو. They are essential tools in accounting and business decision making. دا څلور مالی راپورونه دي په فاینانشل اکاونټینګ کې چې د ملا تیر جوړوي. همدغه مالی راپورونه دي چې د دې پر اساس باندې تصامیم مالی تصمیمونه په بزنس کې نیول کیږي. نو دا موږ سره د نن ورځې درس په دې هیله چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی اوسي.